بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانانو، احادیث مبارکو کې راځي من تواضع لله رفعه الله، چې کم کس د الله د پاره عاجزي کی الله تعالی ورته مقام عزت هغه اوچتوي. زموږ د دارالعلوم دیوبند یو لوی شولدي صاحب دی رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه، گنگوها دا په هندوستان کې ولاکه ده. طالبان درس ته ناست دي، ادې کې فورن باران شو، نو طالبانو کتابونه واغستل، دنه په منډه باندې راړل. حضرت خپل څادر خور کو د طالبانو پیزار ته، او هغه پیزار په ټول راجمع کړلو او په شا باندې راواړل. طالبانو حضرت داسې کوي، ودا هو تاسو بې ادبي، یعنی ستاسو بې ادبي ده، تاسو خو زمونږ استاد یې چې ستاسو پیزار به هغه مونږ بچ کو او تاسو زمونږ هغه پیزار راغون کو. حضرت ورته وي تاسو د پیغمبر اسلام د حدیثو طالبان یې، نو ګوره حضرت ته چې الله تعالی دا دومره مقام ورکړو، دا به دې کمال عاجزۍ باندې چې زه د طالبانو خدمت وکړم. حضرت ویل نو د طالبانو هغه پیزار په خپل صادر کې هغه راجمع کړو. نو دا عاجزي الله تعالی به دې باندې عزت او مقام مرتبه هغه اوچتوي.